پاکستان بیا په افغانانو څنګه ولې تجارت شروع کړ؟ ویډیو خامخا تر اخره وګورئ او د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل درسره خامخا سبسکرایب کړئ. د پاکستان په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي پولیسو تېره شپه په دغه ښار کې لسګونه افغانان نیولي او نن سهار یې د پیسو په بدل کې خوشي کړي دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي د دغه هیواد پولیسو د پنجشنبې په شپه ناوخته په F-ولس کې د افغانانو په کورونو ورغلي وو او 40 تنه نیولي دي. دغه شورا زیاتوي که څه هم دوی د پنجشنبې په سهار د پیسو په بدل کې دوی بیرته خوشي کړل، خو د نیولو پر مهال چې د افغانانو کورونو ته ورننوتي دوی یې ځورولي دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میر احمد روفي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په F-ولس ښارګوټي پولیس په وړو او لویو موټرو کې په ډېر وحشت او دهشت ورغلل. یوازې یې له یوه بلاک څخه ولس ځوانان بوتلل. تاسو فکر وکړئ شپه به د دوی په ښځو او ماشومانو څنګه تېره شوې وي. بالاخره یې دوی سهار په 6 بجو خوشي کړل. دې کې شک نشته چې له 15 زیات کسان یې نیولي وو. د نیول شوو کسانو له ډلې یو تن چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د پنجشنبې شپه ده او کورنۍ ته یې له ویرې ډکه شپه وه. هغه وویل د شپې 1:30 بجه وه، ماشومان مې ویده وه، دروازه یې په زوره ووهله. کله چې کور ته دننه شول ما خپل اسناد ورته ور وښودل او ورته مې وویل چې موږ ټول ویزا او پاسپورټ لرو، خو هیڅ یوه یې پام ورته ونه کړ او زه یې د یو بل افغان سره په یوه وړوکي موټر کې واچولم. بیا یو پولیس ګواښ وکړ او وی ویل تاسو په کور کې څومره پیسې لرئ، موږ ته یو څه راکړئ. بیا زموږ ګاونډي کور ته د پیسو د راوړلو لپاره ولیږه. زه یې برم ته وساتلم. بیا چې کله هغه پیسې راوړې څومره نورې پیسې مو هم چې په جیب کې درلودې هغه یې هم له موږ څخه واخیستلې. د زیاته کړه چې پولیسو یو غټ موټر د افغانانو د وړلو لپاره راوړی و او په خبره یې 20 کسه نور یې هم له ځانه سره یوړل او سهار یې بیرته خوشي کړل. د اسلام آباد په F-ولس ښارګوټي کې اوسیدونکي یو بل افغان چې دی هم د پولیسو د ګواښونو له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وی ویل د وضعیت ټول ویرولي دي او پولیسو د افغانانو کورونه ګډوډ کړي دي. دا زموږ تمثیل شوی ویډیو تر بیا ښه وخت ښې چارې.